سلامونه د بي بي سي پښتو ټلویزیون وینئ زه سنا صفا یم د پروګرام کې درته د تېرې اونۍ پیښې لرو معمولا هغه راپورټونه چې د بي بي سي خبریالانو د نړۍ له بېلابېلو سیمو رالیږلي دي د پېښور هغه ښوونځي کې چې تېر کال طالبانو 150 کسان ووژل لومړی تلین وشو لومړي وزیر نواز شریف پکې ګډونوالو ته وویل برید ټول ولس ولړزاوه نورو ښارونو کې هم دغه تلین په یو نوی ډول ولمانځل شو پاکستان نیت لري ټول هیواد کې 122 ښوونځي د وژل شویو زده کوونکو په نامه کړي د همدې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي لا تر اوسه روحن کړیږي ځینو ویلي لا هم له رواني پلوه درملنې ته اړ دي پېښور کې رحمان الله له ځینو هغو میندو پلرونو سره غږېدلی چې د تېر کال برید کې ځورېدلي وو دا یو کال تېرېدو وروسته اوس هم د پېښور په ښوونځي د وسلوال برید اثرات نه یوازې دغه زده کوونکو د دوی په کورنیو بلکې په پوره ټولنه کې لیدلی شي چې د ما دا صرف کفن کې چا بند کړي نه په خپله که نه نو دا د هېرېدو شیز نه دی دا زموږ څومره پلاران چې کوم دي که نه د او میندې دا ذهني طور باندې بس دا ختم دي دا بس هسې هغه قدرتي طور باندې بس روان دي هغه ټایم پاس کړي لا ټایم پوره شوی نه دی ګن انسایډ چې کوم دی د دې موږ کې څه نشته مونږ اینو ټایم چې کوم دی مونږ باندې ستاسې واقع وشي نو موږ دا لړ شو په 14 دسمبر د یو ورور سترګې پټې شوې خو یو خور یې داسې یادوي موږ چې سکول نه راغلو بیا موږ ته پته نه وه چې فونونه بار بار راتلو موږ ته پته وچلېده چې ورور مې شهید شو نو موږ ته فون راغی چې ستاسو ورور شهید شوی دی چې څنګه ګاډی راغو درون غوندې کې موږ ویل که ورور مې زخمي راغو چې هم که هغه شهید شوی د بریدګرو مقصد هر څه چې و خو دغه برید د یوې مور خپلو ماشومانو ته تعلیم ورکولو اراده نوره هم قوي کړې بالکل اسفند کمی ورکوټ یې ورور دی هم هغه اے پی ایس کې سبق وایي اور دا خو څه خبرې نشته چې موږ به ویریږو څه به ویریږو یو ماشوم خو ما ورکړی دی ډېر تکلیف سره اور دا بل ته موږ تش دې ته تیار کوم کې بیټه ته به مقابله کې خپل رور بدله به هلې په جنګونه باندې نه په قلم سره د سکول وسلوال برید په زده کوونکو د هغوی په کورنیو بلکې په پوره ټولنه کې ډول ډول روحي رنځونه پیدا کړي معاشره باندې عام اثر شوی دی ځکه چې نور خلک چې کم خوښه سکولونو کې ماشومان داخل کړي وو تر څو ورځې رسې نه والدینو خپل ماشومان سکول ته ډو پرېښودونه د یارې وجې نه حالانکه هغه اے پی ایس والا ماشومان نه وو ورسره جوخ فشار ماډل او نور سکولونه موږ دې باره کې لږ ډېر تحقیق هم کړی ده چې خلکو کې هماغه سیملر چې کوم د یارې جذبات او د خوف هغه پکې موجود وو د 14 دسمبر د خونړۍ پیښې یادونه د دې ماشومانو او دوی د مور او پلار په ذهنونو کې لا تازه دي خو دا ماشومانو حوصلې ځوانې دي رحمان الله بی بی سی پېښور له دې برید وروسته پاکستان یو شمېر کسان اعدام کړل وزیرستان کې یې پوځي عملیات وکړل خو د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د وسلوالو له بریده روغه پاتې ملاله یوسفزۍ وایي د ترهګرۍ پر ضد پوځي چارې یوازې ترهګر وژني ترهګري نشي ختمولی عادل شاه ورسره غږېدلی دی دسی ملیټري اکشن په توګه باندې تاسو صرف دهشتګرد وژلی شئ تاسو د دهشتګردۍ هغه سوچ نشئ ختمولی موږ د دهشتګردۍ هغه سوچ هله ختمولی شو چې موږ کله خپل را روان نسل له موږ خپل ماشومان ته تعلیم ورکو اعلی تعلیم وله ورکو معیاري تعلیم وله ورکو چې هغوی دا زده کړه وکړي چې د هغوی مذهب هغوی ته د امن پیغام ورکوي هغوی ته د معاشره کې د صبر پیغام ورکوي او دا پیغام وله ورکوي چې موږ له پکار ده چې موږ خپل کردار ادا کړو د ملک په ترقۍ کې او د ملک په خوشحالۍ ملاله پښتونخوا وي که بیا افغانستان اخر ولې ترهګر سکولونه او د سکولونو ماشومان په نښه کوي نو دا خو زه ځان هم سوچ کوم چې ماشومانو څه ګناه کړی چې دوی د ټول نه زیات ټارګټ کیږي په داسې واقعو کې او څه چې په پېښور کې وشو 132 ماشومان په هغې کې هغو شهیدان شول او ډېر ښه ژوبل شول پکې نو زما لپاره هم د حیرانۍ خبره ده چې زه او زما دوه ملګري په هغې کې په یو حمله کې وویشته شو نن 3 کاله مخکې خو خبره دا هم ده چې یعنی دغه یره ښیي د دهشتګردانو هغه یره ښیي چې دوی د تعلیم نه یریږي دوی د مستقبل زموږ چې کوم مستقبل دی چې هغه روښانه کیږي دوی کې یره خورېږي او دغه یره دوی مخې ته بوځي چې دوی په دې ماشومانو باندې حمله وکړي ملاله تاسو تعلیم دپاره ډېر کار وکړو خو اوس هم څه خلک داسې شته چې هغوی دغه نظر لري چې ملاله هېڅ هم نه دي کړی یو منفي نظر سره ستا د کار ته او ستا پرسنالټي ته هغوی ګوري
60% چې زموږ کوم ټول بجټ دی د فند هغه په سواد کې خرج کیږي په سواد او په شانګله کې زما نوبل پیس پرایز چې کومې پیسې وي 6 کروڑ روپۍ راځي په پاکستان او روپو کې هغه موږ د شانګلي په پروجیکټ کې انویسټ کړي دي او موږ خپلته د 2013 نه کله چې فند شروع شو لاندې پروجیکټ هلته کړی دی اوس چې کوم زموږ هلته خو تقریبا 4-5 پروجیکټ روانې دي خو موږ د خلکو مخې ته داسې ځکه پبلیکلی نه راولو ځکه چې موږ سره د هغه ماشومان فکر دی چې کوم په هغه سکولونو کې دي موږ د هغوی د حفاظت او د هغوی د مستقبل سوچ کوو نو ضروري نه چې څه په میډیا نه راځي نو موږ نه کوو ورلډ لیډر سره ملاویږم چې هغوی تعلیم چې دی خپل ټاپ پرایورټي کې دي ته اولین ترجیح ورکړي نو دا زما میشن دی او د ټول نه مخکې زه خپل ملک نوم په دې کې وایم همدلته څنګ کې اروپا ته د ناقانونه سفرونو بهیر افغانستان کې د نوې لوبې پارکور لوبغاړي هم کم کړي څو میاشتې وړاندې یې شمېر 25 و خو اوس یوازې 10 پاتې دي دې لوبه کې لوبغاړي په آزاد چاپیریال کې ټوپ وهي آریا احمدزی د کابل د دارالمان ویجاړې ماڼۍ مخته لوبه څارلې د هغې لوبې لپاره تیاری چې د مرګ ګواښ هم لري دې لوبډلې په پیل کې 25 لوبغاړي درلوده چې نامنیو او کډوالیو یې شمیر لاسو ته راټیټ کړ 2010 کال کې مو ټیم جوړ کړ د غزوانان چې تمرین کوي د دغه ډلې غړي دي زموږ څو لوبغاړي په هیواد کې د ستونزو له امله بهر هیوادونو ته تللي خو هلته هم خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي 15 کاله کېږي چې دوی لوبه کوي د خلکو ذهنیت ژوند ته رااړوي په خپلې خوارۍ او تمرین دا لوبه خورا ګرانه ده خو دغه ځوانان یې په پوره شوق ترسره کوي لوبې د ویجاړو شویو ودانیو مخې ته کوي دوی وایي د دې لارې غواړي نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوي دا ځوانان په نشتو امکاناتو پرته له روزونکي او مالي ملاتړه لګیا دي این کار هر کسی هم نیست دا د هر چا کار نه دی استعداد غواړي دا لوبه د مرګ ګواښ هم لري د لوبې مینوال د پارکور راتلونکي ته اندېښمن دي خو د افغانستان د بدني روزنې اداره وایي پرې به یې نږدي چې ځواني مرګه شي نه د لوبغاړي وبایلي او نه د لوبه رنځوره شي آریا احمدزی BBC کابل او تیره اونۍ سعودي کې په لومړیو داسې ټاکنو کې ښځو ته پکې د رایې ورکولو یا سیالۍ لپاره اجازه ورکړل شوه چې لږ تر لږه 14 ځایي شوراګانو لپاره پکې بریالۍ شوي دي دغه هیواد د آل سعود شاهي کورنۍ تر واکمنۍ لاندې دی او کلک اسلامي قوانین پکې پلي کیږي د سعودي میرمنو لپاره د رایې اچونې لومړۍ تجربه د ښاروالۍ په ټاکنو کې په لومړي ځل ګڼې میرمنې د رایې اچونې مرکزونو ته ورغلې خو ډاډه نه وي چې کومه نومانده به ټاکنو کې بریالۍ شي که نه ځینې وتلې فعالانې په ټاکنو کې نوماندې وي او په حیرانوونکي ډول یې د هیواد په لرو بر کې ګڼې څوکۍ وګټلې کشمیر یې له سړو سره پرتله شي نو په سمندر کې د یوه څاڅکي په څیر ښکاري خو بیا هم دا د هغو سعودي میرمنو لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي چې د ښځو د حقونو مبارزې وي I want to see the women to be more involved in every institution. مونږ غواړو چې لا نورې ښځې په دولتي او شخصي ادارو کې دندې ولري. دوی باید د پلان جوړونې او کاري بهیر د ټولو اړخونو برخه وي. رایې اچونه د سعودي سړو لپاره هم نوې تجربه ده. دوی پوهیږي چې دغه حق یوازې تر سیمه ییزو ټاکنو محدود دی. اصلي واک اوس هم له شاهي کورنۍ او نورو شتمنو سره دی. په 2011 کال کې پخوانی پاچا شاه عبد الله اعلان کړی و چې ښځې به په ټاکنو کې د برخه اخیستنې حق ولري خو له هغه راهیسې ډېر څه بدل شوي د سعودي اوسنی پاچا سلمان له یو لړ سیاسي پوځي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی نو چې خبره د ټاکنو شپه راځي امریکا ته لاړ شو دغلته ګڼ داسې ښارونه شته چې د مسلمانانو شمیر پکې د پام وړ دی په میشیګن ایالت کې یو داسې ښار ګورو چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې مسلمانانو ډېرې څوکۍ ګټلې دي د همفرانک په جومات کې تر ښوونځي وروسته د قرآن درس یو وخت دا د کاتولیکو عیسوي پولنډیانو کور و خو اوس پر دغه ښار اسلامي اغیز له ورایه معلومیږي تېره میاشت د ښاروالۍ لوی اکثریت په لومړي ځل مسلمانانو ټاکل شول
السلام علیکم استاد بندر کیف الحال حیاک الله. هغه کس چې بری یې تله کږه کړه وایي چې رایه ورکوونکي یې زیاتره مسلمانانو، خدای به د ټولو په درد خوري. که څوک ماته راځي او مرسته غواړي نو زه داسې نه کوم چې لومړی د مذهب پوښتنه وکړم یا وایم چې د کوم ځای یې. ځینې ویره لري چې اسلام د دې ښار د پولنډیانو غني تاریخ له نظره غورځوي، خو تر ټولو بیا لویه ستونزه ورته د 5 وختونو د اذان اوریدل دي چې د ښار په سړکونو کې انګازې کوي. When you have those speakers going off چې په دې سپیکرانو کې غږونه راپورته سي په تیره بیا چیرې چې زه ژوند کوم نو غږ یې دومره لوړ وي چې په کور کې هم یې کړکۍ دې بندې وي او په تلویزیون کې فلم ګورې خو بیا هم غږ اورې د خلکو نه خوښیږي. د دې ځای ډیری مسلمانان د یمن، بنگلادیش او بوسنیا دي چې په خپلو منځونو کې هم چندانې اړیکې نه لري ځکه په ژبه سر نه پوهیږي. له همدې امله په ښار کې د جماعتونو شمیر هم ډیر دی. د ښار د ښاروالۍ لپاره د مسلمانانو زیات شمیر سرخوږی نه دی، خو د جماعتونو زیاتوالی پر سوداګریزو ځایونو هغه اندېښمنه کړې. As more and more religious institutions get established, لکه څنګه چې مذهبي ځایونه ورځ په ورځ ډیریږي دا د اندېښنې وړ ده ځکه موږ غواړو دلته رستورانونه او د ساتیرۍ ځایونه جوړ کړو. هڅه مو دا ده چې د ښار اقتصاد ته وده ورکړو. له لسیزو را په دې خوا په دغه ښار کې کډوال څنګ پر څنګ ژوند کوي، خو دا چې واک پر بله خوا کږېږي د اندېښنې وړ ده. ډیری به دغه ښار له نږدې څاري. سویلي کوریا کې بیا د کاري فشار، ژور خفګان او یا نورو خبرو له امله د مامورینو د ځان وژنې پیښې ډېرې شوي. په دلاساو خبرو کار ونه شو. اوس ځینو دفترونو نوې لار ورته پیدا کړې. دفترونو کې د ژوندو او په ژوندینې جنازې کیږي چې خلک ژوند کولو ته وهڅوي. یو عجیب شانته دود تابوتونه چمتو دي. هغه شرکت چې دا کوریایان کار پکې کوي دلته راغونډ شوي چې د ژوند او مرګ پر معنا فکر وکړي. سترګې لمدېږي، عزیزانو ته لیکونه لیکل شوي او دا هم د نندارې مهمه برخه. دوی په تابوتونو کې پریوځي او سر یې وربندېږي. دننه دوی په تیاره کې لس دقیقې بندي پاتې کېږي چې خپل ژوند ته کتنه وکړي او بیا رڼا ویني. پوه شوم چې ډېرې تېروتنې مې کړي. غواړم خپل کار ته لیوال واوسم او د خپلې کورنۍ سره ډېر وخت تېر کړم. موخه دا ده چې د ژوند سره مینه وپارول شي او کارکوونکو ته وښیي چې د ژوند د بد اړخ پر ځای ښه اړخ ته وګوري. د شرکت مشر راته وویل دی غواړي د رسمي یوځایېدنې احساس پیاوړی کړي. دی وایي زموږ شرکت کارکوونکي هڅوي چې خپل زاړه فکرونه بدل کړي، خو د رښتینې بدلون راوستل ورته ګران و. فکر مې وکړ که تابوت ته دننه شي داسې جټکه به وخوري چې ذهن به یې نوي پیل ته چمتو شي. یو بل دود هم شته، په زور خندول. هر سهار یې مدیر څار کوي چې کارکوونکي یې په یوه خوله یو ځای وخاندي. کارکوونکي وایي دوی د تابوت او خندا دودونه دواړه خوښوي، خو معلومه نه ده چې دوی څومره لیوال دي. کوریایي شرکتونه د همغږۍ هر ډول کارونه راباسي. له زانګو نه تر ګوره په رښتینې بڼې لوبې سیالۍ هم دي چې اقتصاد پیاوړی کړي. دا چې نیکمرغي او سمون هم راولي که نه تر اوسه معلومه نه ده. نو د اونۍ د ځانګړو او مهمو پیښو ګڼه مو هم دومره وه. دا او نورې خپرونې د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه باندې پرتې وي، ورتلی شئ. BBC پښتو ټکی کام یې پته ده. خو دغه خپرونه مو هم دومره وه. بل هغه مو سبا ده چې د ماښام پر 5 بجو خپرېږي. د اوس لپاره ښه وخت، ښه شپه.